بسم الله الرحمن الرحیم. په دې ویډیو کې زه تاسو ته درې طریقې ښیم. یوه طریقه دا تاسو ته ښیم چې که چیرې موږ سره په پروفیشنل موډ کې زموږ فالوورز کم وي، موږ څنګه کولی شو 5 فالوورز هلته اضافه کړو. یعنې د پروفیشنل د نوم نه لاندې چې کوم فالوورز موږ سره اضافه کېږي په پروفیشنل موډ کې، پوه شئ، دا فالوورز موږ څنګه کولی شو اضافه کړو. فیک درته ښیم. یوه طریقه دا شو. دوهمه طریقه زه تاسو ته دا ښیم چې موږ څنګه کولی شو پروفیشنل موډ آن او آف کړو. دوه طریقې شو. درېیمه طریقه دا تاسو ته ښیم چې موږ څنګه کولی شو خپل فالوورز ډېر کړو. فقط ته یو ورکړه، صفر نور ورکوه چې څومره غواړې، څو لکه چې ته غواړې، څو میلیارده چې غواړې، خو فیک تاته ښیم. جعلي تاسو ته ښیم، جعلي طریقه تاسو ته ښیم. درې طریقې شوې. خو یو خبره په دې کې تاسو یاد دي چې څومره فالوورز اندازه ته باید 2-3 لکو نه ډېره خواته نه کړي. خلک پوهېږي چې دا فیک فالوورز دي، سمه ده. عادي خلک نه پوهېږي چې دا فیک فالوورز دي. که چیرې غواړئ کمپیوټر زده کړئ، د کمپیوټر تخنیکونه زده کړئ، نو زما چینل سبسکرایب کړه، د زنګ علامه هم فعاله کړه چې د ټولو نه مخکې زما ویډیوګانې تاسو ته ورسیږي. ویلکم افغان ورډ ایجوکیشن یوټیوب چینل. زه راځم په لومړي قدم کې فیسبوک ته. فیسبوک ته نه راځم دې نه چې مخکې زه فیسبوک خلاص کوم. زه تاسو ته دلته ګورئ پلی سټور کې. پلی سټور کې که چیرې دا فیسبوک اپډیټ نه وي، لومړي قدم کې به ته دا پلی سټور کې اپډیټ کړه، سمه ده. کله چې اپډیټ کړه هغې نه بعد به ته راشې دا فیسبوک به خلاصوې. وګوره ما سره دلته لیټ هم شته. لیټ فیسبوک کې ګوره نه فعالېږي موږ سره، ګورئ فعلا لیټ فیسبوک کې نشته. ښه، دا فیسبوک به ته خلاص کړې. کله چې د فیسبوک خلاص کړې دې نه بعد به ته کولی شې چې ډایرکټ دې ساحې څخه هم ته پروفایل خلاص کړې او ته کولی شې چې په دې 3 کرښو باندې کلیک وکړې. زه راځم په دې 3 کرښو باندې کلیک کړم. دې نه بعد به ته دې ساحې ته راشې. وګوره دا زما پروفایل صفحه ده، ما سره اوپن شي. کله چې دلته راغلې په دې باندې به کلیک وکړې، سیده پروفایل ته راځې. خو زه بېرته راځم همدې خپل صفحې څخه. دلته وګوره ما سره دغې باندې به ته کلیک وکړې. کله چې کلیک وکړې موږ سره زموږ پروفایل خلاصېږي. کلیک کوم، وګوره ما سره پروفایل خلاص شو. وګوره زه تاته دا ښیم، ښه، دا ما سره فیک دي. ما چې اول طریقه تاسو ته وښودل، دا ما سره فیک فالوورز دي. ګوره دا حقیقي فالوورز نه دي، دا موږ سره بایو کې موږ اضافه کړي. ښه، ایډیټ بایو ګورئ دلته ما اضافه کړی. اول طریقه ما تاسو ته وویل چې دا طریقه زه په دې طریقه تاسو پوه کوم. وګوره په دې 3 ټکو باندې به ته کلیک وکړې. ښه، 3 ټکو باندې چې کله کلیک وکړې دې نه بعد به ته راشې ویو اس. زه ګوره تاسو ته دا خپله پروفایل صفحه تاسو ته ښیم. وګوره څنګه ښکاره کېږي. ګورئ پروفیشنل موډ غوندې موږ ته سره دلته ښکاره کېږي. 2,30,000 فالوورز دي. فالوینګ صفر دی ما سره. دغه موډ موږ څنګه کولی شو آن کړو، فعال کړو. دغه طریقه موږ څنګه کولی شو چې فعال کړو. ګورئ دا ما سره فیک دي. ښه، دا فیک طریقه موږ څنګه کولی شو فعال. ما یوه ویډیو جوړه کړې ده چې موږ څنګه کولی شو نوم نه لاندې فالوورز اضافه کړو. تاسو ته دا ویډیو د آی بټن سره هم پرېږدم او ډسکرپشن کې هم لینک یې پرېږدم. هغه ویډیو ګورئ مکمل، تاسو به دې طریقې باندې پوه شئ. په دې طریقې تاسو مکمل پوه شئ. په دې طریقې باندې به تاسو مکمل پوه شئ. ایګزیټ ویو وهم. ایګزیټ ویو مې چې کله وهه راځم خپل عادي حالت ته. عادي حالت ته چې راغلم دا مکمل اول دې ځای څخه دغه فیک فالوورز زه لرې کوم دې ځای څخه. ښه، کله چې دې باندې کلیک وکړئ ایډیټ بایو به وهئ. کله چې ایډیټ بایو وهه دلته به ته دا سلیکټ کړئ مکمل چې بیا زما په کار راځي. بېرته فاست ته پالومه، کټ به ووهئ. کټ نه بعد به یو څه بل شی اضافه کړه چې هر شی اضافه کړئ. ته زه فقط ګوټ اضافه کوم. سیف به ووهئ، سمه ده. هلته ګوټ په نوم موږ سره راځي چې هر شی ته غواړې دلته اضافه کړئ. که چیرې دا یعنې موږ کولی شو پروفیشنل موډ فعاله کړو. زه څه غواړم چې اوس پروفیشنل موډ فعاله کړم. په دې 3 ټکو باندې به ته دلته کلیک وکړې. کله دې چې کلیک وکړې دې نه بعد موږ سره داسې یو صفحه راځي. دې صفحې کې به ته وګورې موږ سره ټرن آن پروفیشنل موډ. ګورئ موږ سره په دې باندې به ته کلیک وکړې. کله دې چې کلیک وکړې موږ سره دا صفحه راځي. دې شیانو سره نور ته غرض نه لرې، هېڅ چیز کې به ته ګوتې نه وایې. که چیرې ته غواړې بیا په انګلیسي پوهېږې مکمل دا مشخصات یې وګورې، ته کولی شې چې دې نورو شیانو کې هم لاس ووایې. فقط ټرن آن به دلته ووهئ. ګورئ ټرن آن باندې به دلته کلیک وکړې. کله دې چې کلیک وکړه اوس موږ سره دا صفحه راځي. ښه، دلته خو مشخصاتو ته ګورئ. دې نورو شیانو سره به ته هېڅ لاس نه وهئ. ښه، بک راځو بیرته. کله چې بک راغلو یو ریفریش به ورکړئ. وګوره دلته زما صفحه ریفریش واخیستله. دلته ګورئ مکمل موږ سره پروفیشنل موډ آن شو. ګورئ فالوورز 12 کسانه فالوورز لرم او فالوینګ
250 کسانه فالوینګ لرم، فالو کوم. یعنې زه غواړم چې بیرته دا پروفیشنل موډ څخه بیرته دا وباسم. څنګه باسل کیږي؟ په دې 3 نقطو باندې به ته کلیک وکړې. کله چې کلیک وکړې بیرته دلته موږ سره دلته ګورې ټرن آف پروفیشنل موډ، ګورې ټرن آف پروفیشنل موډ، په دې باندې به کلیک وکړې. کله چې کلیک وکړې دلته کنټینیو به ته ووهې. کنټینیو خو ګورې کنټینیو باندې به دلته ته کلیک وکړې. کله چې کلیک وکړې دلته به ته آف انتخاب کړې. آف خو ګورې موږ سره آف دې چې کله انتخاب کړې موږ سره بیرته خپل عادي حالت ته راځي. وګوره لږ وخت موږ سره نیسي. عادي حالت ته چې کله راغی دلته به ته کلوز ووهې. کلوز ګورې کلوز چې کله ووهه موږ سره راځو بیرته خپل صفحې ته، یو صفحې ته به ریفریش وکړې. ګورې دلته فقط موږ سره ګوت اضافه شوی دی. هغلته خو ما دلته صف که نه بایو ته چې کله راځو که چیرې ما سره وګوره بیرته ما پیسټ کړی دی، هماغه بیرته ما بیرته دلته خو ما کټ کړی و بیرته مې پیسټ کړ. دلته به صف ووهې بیرته موږ سره صف شي. راځم بیرته خپله صفحې ته یو ریفریش ورکړو. دا ما سره 5 فالوورز دلته زما اضافه شو. دوه طریقې شو. درېیمه طریقه دلته وګوره موږ سره دلته فالوورز بای 2 پیپل، دلته تاسو ګورئ موږ څنګه کولی شو چې دلته خپل فالوورز بې شمېره ډېر کړو. فقط یو ولیکه، نور صفر ورکوه تر میلیاردونو پورې چې څومره ستا حساب زده یې هماغومره ته کولی شې فالوورز اضافه کړې. خو ما خو تاسو ته وویلې دلته به موږ سره فالوورز ښکاره کېږي، خو اندازه که چیرې تاسو کم ولیکئ هر څوک پوهېږي چې په حقیقت کې دا فالوورز دي. په اړه ما ویډیو جوړه کړې ده چې څنګه کولی شو موږ فالوورز اضافه کړو. هغه ویډیو زه تاسو ته د آی بټن سره پرېږدم او ډسکرپشن کې هم لینک یې پرېږدم. تاسو کولی شئ چې هغه ویډیو وګورئ که چیرې تاسو غوښته فالوورز اضافه کړئ. خو اول نه تاسو ته وایم 5 فالوورز تاسو ته وایم چې 5 فالوورز یې ګوره. که چیرې کومه پوښتنه لرئ ما ته یې په کمنټ کې ولیکئ.